د یو مات شوي زړه د الله تر عرشه رسیږي. السلام علیکم دوستانو. کله مو فکر کړی دی چې زمونږ یوه سخته خبره د یو چا زړه ماتولی شي، او که همدغه مات شوی زړه د الله په دربار کې ودرېږي نو څه به وي؟ ځکه د یو چا زړه ماتول یوه خطرناکه ګناه ده، او د یو چا زړه خوشحالول لوی عبادت دی. د دې وجې نه مونږ ته زمونږ دین د مینې او د رحم او د نرمۍ درس راکوي. ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې مسلمان هغه دی چې د هغه د لاس او د ژبې د شر د وجې نه یو بل مسلمان محفوظ پاتې شي. نو په یاد ولره، که د چا زړه مو مات کړی وي نو بخښنه ترې وغواړو، ځکه د مظلوم او د مات شوي زړه دعا د الله تعالی په دربار کې نه رد کیږي. ډیر وخت مونږ په غصه کې په ټوکو یا د بې احتیاطۍ د وجې نه داسې خبرې وکړو چې د یو انسان زړه پرې ماتېدلی شي، او شاید مونږ یې هیر هم کړو، خو هغه انسان یې تر کلونو پورې نشي هیرولی. نو کوشش دا وکړو او عزم دا وکړو د نن نه چې په نرمه لهجه به خبرې کوو، د چا سپکاوی ونه کړو، د چا عزت خراب نه کړو، او که د چا زړه مات شوی وي یا زمونږ نه څوک خفه وي نو کوشش دا وکړو چې د هغه زړه خوشحال کړو، ځکه د یو انسان یا د یو انسان زړه خوشحالول د الله تعالی په دربار کې لوی اجر لري. نو دا یو څو مختصر خبرې چې هغه د زړه په حواله سره دي، د یو انسان په حواله سره دي. نو کوشش وکړو چې په دې باندې عمل وکړو او چاته زمونږ د لاس او د ژبې د وجې نه ضرر ورونه رسولی شي. که هغه زمونږ سره په ماحول کې یعنی په ګاونډ کې نږدې پاتې کیږي، او که هغه زمونږ چاپیرچل زمونږ په معاملاتو کې وي، که هغه زمونږ بازار دی، که هغه زمونږ جمع جماعت دی، که هر ځای زمونږ حجره ده، چرته چې زمونږ د ژوند ضروریات دي، چې په هغه ځایونو کې مونږ دا کوشش وکړو چې بل انسان ته د خپل ځان نه اول عزت ورکړو، د خپل ځان نه اول هغه ته د خوشحالۍ او د نرمې خبرې وکړو. نو انشاءالله چې بیا به مونږ کامیاب وو. نو دا یو څو مختصر خبرې که درته ښې لګېدلې وي نو لایک او کمنټ مه هېروئ، او دا ویډیو در سره خپلو ملګرو سره شیر کړئ، او زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو میلاویږو به انشاءالله په بله ویډیو کې. د هغې پورې ما ته راکړئ اجازت. د الله په امان.